دا څومره ماشومان دي چې تر کوره ځي په جنګ دا څومره ماشومان دي چې تر کوره ځي په جنګ رنګونه د رخسار دی تر انځوره ځي په جنګ د امن او وحدت نه چې رابیل شي ژوند دې تنګ شي د امن او وحدت نه چې رابیل شي ژوند دې تنګ شي خواره به سر کې ګوره چې له اوره ځي په جنګ د دواړو جنګ مې خوښ دی یو جمال دی بل جلال د دواړو جنګ مې خوښ دی یو جمال دی بل جلال بنګړې له مستۍ لیمه له زوره ځي په جنګ له ځایه غرونه نه خوځي غوږ غوږ دي غلي غلي له ځایه غرونه نه خوځي غوږ غوږ دي غلي غلي نغمو د سمندر ته چې له شوره ځي په جنګ چې تا یې لمن توره کړله سترګې دې کړې سپینې چې تا یې لمن توره کړله سترګې دې کړې سپینې له توره خلیل نه تلو له پیغوره ځي په جنګ بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو السلام علیکم د ادبي پیج او د ادبي چینل نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا تاسو سره په دغه شیشه مخاطب دی ملګرو په دغه تمه په دغه هیله چې روغ جوړ به او د صحت په ښه جامه به ملګرو خپرونه د ادبي ګلونو څنګه چې تاسو ته پته ده زموږ د پروګرام مقصد کوم ملګري چې شعر لیکي دغه پښتنو لیکوالانو له ځان رسونه راغلي یو سیمه دانش آباد ته راغلیو ملګرو را سره ناست د پښتو ادب یو پیژندلی شخصیت یو ستر شخصیت را سره ناستی کوي د پښتو ادب یو ښه لیکوال یو جوور فکر پښتون فطرت او د ادب د دنیا یو پیژندلی شخصیت را سره ناست ډاکټر پروفیسر حنیف خلیل صاحب را سره ناستې کوي ډېر وخت مو نه خلم راځي د ادبي ګلونو په خپرونه کې ورته په شریکه هرکلی وایو حنیف خلیل صاحب د ادبي ګلونو په خپرونه کې درته هرکلی وایم السلام علیکم وعلیکم السلام ډېره مننه انضمام ستاسو زه ممنون یم چې تاسو دلته تشریف راوړو خبرې اترې کوو ډېره زیاته مننه ستاسو هم کو چې دومره مصروفه ژوند نه مو راله وخت راویستو ډېره زیاته مننه پروګرام کې به درنه ادبي پوښتنې هم کوو ورسره به درنه خوندور شعرونه هم اورو زموږ د پروګرام فارمیټ مطابق ټول لومبی مو راسره خپل یو کلام شریک کړو نو ډېر زیات به خوشحال شو ډېره مننه ګران انضمام زه تاسو سره د خپل کلام نه یو نظم تاسو ته وایم آزاد نظم دی ارشاد جی ارشاد او دا نظم ما لیکلی و د آرمي پبلک سکول د ماشومانو په واقعه باندې صحیح آزاد نظم دی عنوان یې دی توره بلا ارشاد نظم شروع زه داسې کومه چې مورې خبرې مورې خبرې مورې زمونږ سکول ته به هر کال یو مداري راتللو مورې خبرې مورې زمونږ سکول ته به هر کال یو مداري راتللو دې مداري کاکا به داسې کرتبونه کول چې هر ماشوم به ترې مزه اخیسته خوند اخیستو دا ځل یې بیا په انتظار و مورې خو مداري کاکا مو خدای خبر چې چرته لاړو مورې خبر یې که نه دا ځل مو سکول ته یوه توره شان بلا راغله مورې خبر یې که نه دا ځل مو سکول ته یوه توره شان بلا راغله هډو خبر پې نه شو سمه په هوا راغله هډو خبر پې نه شو سمه په هوا راغله مونږ له هیبته د بلا سترګو ته نه شو کتې مونږ له هیبته د بلا سترګو ته نه شو کتې د بلا سترګو نه د اور سرې سرې شغلې وتلې داسې شغلې چې به مو نیغې له سینې وتلې مورې بستره ته را یاده شوې چې چرته به یې مورې بستره ته را یاده شوې چې چرته به یې ما د دې سرو لمبو نه خپله غیږ کې پټ کړه که نه ما د دې سرو لمبو نه خپله غیږ کې پټ کړه که نه زه ستا په غیږه کې له هر آفت پناه یم مورې زه ستا په غیږه کې له هر آفت پناه یم مورې زه له هر درد د هر تکلیف نه بې پروا یم مورې او یم مورې شابه که نه زر شه که نه راشه که نه د دې بلا نه مې کړه خلاص زما دوا شه که نه بابا مې هم لکه چې نه دی خبر چې په ما څه تېرېږي دا د بلا خو اوس زمونږ په لور قدم را اخلي د ماشومانو په خوړلو یې شروع کړله دا خو جوړ یو ماشوم هم نه پرېږدي چې دا بلا به څومره اوږي وي پې پوهه نه یم خو بس په دې پوهه شوم چې اوس به ما هم وخوري خو بس په دې پوهه شوم چې اوس به ما هم وخوري بس
مورې مره درومي بس مورې مره درومي چې بابا مې د چوټۍ په وخت راتللو سکول ته چې په موټر کې به یې کور ته بوتلم د نن نه پس د بابا نه را درومي نن د بلا د خولې نه نشو وتی جوړ د قضا د خولې نه نشو وتی هغه زما د لوبو ټول سیزونه زما وړوکي رور له ورکړه خو چې مات یې نه کړي هغه زما د لوبو ټول سیزونه زما وړوکي رور له ورکړه خو چې مات یې نه کړي دا کتابونه به مو هم وړي خو کتابونه هم بلا وخوړل مورې بابا ته مې دا هم ووایه چې رور او خور به مې هم هغسې میلې ته بوځي چې د هغوی سالګیره کېږي زما هم به کوئ تا به ګلونه په مزار باندې لیدلی وي ډېر خو د مزار لاندې ګلونو نه به نه خبر ما ته د هم د ګلاب ګل ویلو خو تا به وی عمر د ګل د مشه زما خو عمر هم د ګل شو مورې وګوره ګل د پاڼې پاڼې شولو وګوره ګل د پاڼې پاڼې شولو وګوره ګل د شو د خاورو لاندې اوس به د هلته انتظار کوم خو مورې زر راشه یوازې یمه بغیر لتانه زما سا ډوبېږي مورې چې ته نه یې زه ډېر یریږم چې تا به وی بلا دې واخلم بچې نو اوس مې ولې بلا نه اخلي لکه چې تورې بلا تا نه هم ګوګل ویستی دی ډېر ښکلی ډېر اعلی یقینا له حقیقته ډک دغه نظم به مو اورېدلی وي حنیف صاحب د چا نه پټ پناه نه یې خو زموږ دغه د پیج کتونکو ته مو خپله لنډه غونته پیژندګلي وکړه نو ډېر زیات به خوشحال شو زه بنیادی طور د برنوي کلي یم صحیح او د برنوي کلي نه موږ دانش آباد ته راغلي اوس په دانش آباد کې اوسېږو لومبی سبق ما د سپینه وړی په میډل سکول کې ویلی دی بیا د پیښور یونیورسټۍ په اسلامیه کالجیټ سکول کې ما 10 پاس کړی دی په اسلامیه کالج پیښور کې مې 14 پاس کړی دی صحیح پیښور یونیورسټي نه ما په پښتو ادبیاتو کې او په اردو ادبیاتو کې بیل بیل ماسټر ډیګري اخیستې دي صحیح په پښتو کې ما بیا پی ایچ ډي کړې ده په ترقي پسند تحریک باندې ترقي پسند تحریک او پښتو شاعري دا زما د پی ایچ ډي څېړنه ده صحیح څو کاله زه په کالجونو کې د پښتو لیکچرر پاتې شوی یم بیا زه لاړم قائد اعظم یونیورسټي ته په پاکستان سټډیز کې شعبه زما پاکستان سټډیز ده خو هلته هم زه د ادبیاتو پروفیسر یم صحیح او نن سبا د پاکستان سټډیز د شعبې ډایرکټر یم صحیح دی در سره هم شریک کوي چې د شعر ابتدا مو کله نه کړې ده د شعر ابتدا ما د سکول په وخت کې کړې وه چې زه په کالجیټ سکول کې وم نو داسې ما ګور شعرونه ما لیکل خو چاته به ما ښودل نه نو ځان سره به مې لیکل او ځان سره به مې خوند ترې نه اخیستلو بیا چې کله زه اسلامیه کالج پیښور ته لاړم نو هغه ځای کې زمونږ یو کلیزه مجله به چاپ کېده خیبر په نوم نو هغه خیبر دپاره ما یو غزل ولیکلو چې په هغې کې چاپ شي په خیبر کې غزل چاپ شو نو ډېر ورته خوشحاله وم بیا په وحدت اخبار کې به ما غزلې ورکولې و هغې کې به چاپ کېدلې نو شروع ما د شاعرۍ نه کړې وه د خیبر مجلې او د وحدت اخبار په ذریعه زه زما ډېره داسې حوصله افزایي هم کېده کتونکو لوستونکو به زما شعرونه هم خوښول او بس بیا د هغې نه پس ته زه داسې ادبي محفلونو ته تګ راتګ زما شروع شو په هغې کې ما د تحقیقي تنقیدي او علمي بحثونه به اورېدل او دغه شان زما رجحان د شاعرۍ نه زیات دغه علمي بحثونو ته لاړو نو بیا ما نثر لیکل شروع کړ او نثر کې چې کوم د ګران موضوعات یعنی افسانه ناول ډرامه ما نه لیکل ما به ریسرچ او تنقید او په زړو شاعرانو په شخصیاتو په موضوعاتو به ما لیکونه کول او دغه لیکونو مقالو نه خبره کتابونو ته لاړه او کتابونه بس ما زیات په نثر کې ولیکل 2 مجموعې زما په شاعرۍ کې چاپ دي صحیح ده جی ډېره زیاته مننه حنیف صاحب در سره هم شریک کوي کومو ټولنو سره مو ناستې پاستې هم پکې کېږي دغه باندې راته هم لږه رڼا واچوه د اسلامیه کالج خبره چې ما وکړه دا د کال 1900 یو کم نوي او یو نوي زمانه وه نو په دغه وخت کې ما د شاعرۍ ابتدا وکړه او ادب ته راغلم بیا موږ په کال 1991 کې په برنوي کلي کې یعنې په خپل کلي کې یو ادبي ټولنه جوړه کړه د هغې نوم پیښور پښتو ادبي جرګه صحیح زه د هغې لومبی صدر وم مشر سکتر باسط خلیل و ځینې نور ملګري وو نو دغه جرګه زموږ خپله وه پیښور ادبي جرګه بیا موږ یو جرګه جوړه کړه د باګرام ادبي جرګې په نوم
باګرام ادبي جرګې به اجلاسونه کول په د پښتون مجلې چې کوم دفتر دی په ښار کې په هغې کې به مونږ اجلاسونه کول. مهدي شاه مهدي بادشاه دی الله وبخي د پښتونخوا ډېر لوی ادیب و هغه به مونږ سره و مرتضی شاهین او ځینې نور خلک به وو نو باګرام ادبي جرګې سره زه پاتې شوم یعنې مونږ جوړه کړې وه زه سیکرټري جرنل وم. دغه شان یو جرګه مونږ بله جوړه کړه په داودزو کې د هغې نوم و داودزی ادبي غوړګه هغې کې زمونږ یو ملګری ظاهر کسکر هم ما سره و زم ورسره مونږ به دا جرګه چلوله. د دې جرګو نه علاوه نورې چې د پښتونخوا څومره جرګې دي په هغې کې زه د ترقي پسند مصنفین یو تنظیم و چې د هغې نایب صدر پاتې شوم. پښتانه لیکوال یو لوی صوبایي تنظیم و چې د هغې هم زه نایب صدر پاتې شوم. او د کلندر مومند صاحب یو هفتوار اجلاسونه به کېدل د ساحو لیکونکو مرکه هغې ته به زه باقاعدګۍ سره تلم. دغه شان سرحد ادبي ټولنه یو ادبي جرګه وه چې هغه میاشتنۍ وه نو زه به هرې میاشت هغه اجلاسونو ته تلم. رحمان ادبي جرګې ته زه باقاعدګۍ سره ځم. نو دغې جرګو سره خو زما مسلسل او کلک تړون دی. دې نه علاوه چې د پښتونخوا کومه ټولنه کومه جرګه څه پروګرام کوي او هغه ماته بلنه راکړي نو زه ورځم. صحیح ټیک دی جی. دا پوښتنه به هم زموږ ذهن ته راځي تاسو سره زموږ خبرې اترې وشوې زه چې څومره خبر شوم نو ستاسو کتابونه تقریبا د شپېتو نه بره چاپ دي. دغه چاپ کتابونه لږه غونته رڼا په دغه هم اچول دي او ناچاپ کتابونه در سره شته که نه د دې نه علاوه لومبیا به د چاپ کتابونو خبره وکړم چې زما کوم کتابونه چاپ دي بالکل تاسو سمه خبره وکړه چې شپېتو نه به اورېدلي اوس صحیح تعداد ما ته یاد نه دی ما یو لیست په دې خپلو کتابونو کې ورکړی دی نو په هغې کې دوه د شاعرۍ کتابونه دي یو دوه ریپورتاژونه دي یو په اردو کې دی یو په پښتو کې دی او دوه درې ترجمې دي د انګریزیانو د اردو نه ما ترجمې کړي دي پښتو ته بیا یو څو کتابونه داسې دي چې زمونږ کوم د پښتو کلاسیکي شاعران دي د ډېر اوچت معیار نو په هغې کې ما د رحمان بابا او د کاظم خان شیدا دیوانونه چې دی هغه ما ترتیب کړي د خپلو مقدمو د خپلې څېړنې سره دې نه علاوه صاحبزاده محمدي یو کلاسیکي شاعر دی د هغې یو کتاب ما مرتب کړی دی مستغاث په نوم په زړو شاعرانو کې د عبدالقادر خان خټک یو وړوکی کتاب دی څلوېښت حدیثونه د هغې ما ترتیب تدوین کړی نو څه خو دغه کلاسیک او زاړه شاعران دي چې په هغې ما څېړنه کړې ده مقدمې مې لیکلې وه کتابونو سره ما چاپ کړي بیا دې نه علاوه ځینې کتابونه داسې چې هغه په ژبو په تهذیب په ثقافت پښتونولۍ او په مختلفو اړخونو لیکلی شوي دي ځینې داسې کتابونه هم شته چې هغه د تنقید په مختلفو میدانونو لیکلی شوي دي چې په هغې کې نفسیاتي تنقید جمالیاتي تنقید یا تنقید په پښتو ادب کې په تنقید کار شوی دی او په دې کتابونو کې زیات په پښتو کې دي یو لس دولس به په اردو کې وي او شپږ اتیا به په انګریزي کې نو درې واړو ژبو کې کتابونه چاپ دي صحیح ډېره ښه ده دا راسره هم شریک کوي ستاسو به هم ډېر زیات شاګردان وي خو تاسو د کم استاد څوک لرئ چا نه مو زده کړه کړې ده دا راسره هم لږ یو شمېر خو زما هغه استادان دي چې د پرایمري سکول نه واخله تر یونیورسټۍ پورې زما هغه باقاعده استادان پاتې شوي دي په سکول کې مې د سکول استاد نه زده کړې ده په کالج کې مې د کالج نه کړه په یونیورسټۍ کې مې ادبي دنیا کې مو بیا او ادبي دنیا کې چې دی هغې کې ما د ډېرو خلکو نه چې چېرته ما داسې علمي شخصیت لیدلی نو ما د هغې نه استفاده کړې او داسې مسلسل ناسته مې ورسره کړې خو په دې کې چې کوم د ټول نه اهم او لوی نوم دی نو هغه حنیف خلیل صاحب دی حنیف خلیل صاحب سره زه ډېر نږدې پاتې شوی او هغه زما ډېر تربیت کړی دی او بیا د دې نه علاوه چې دی تقویم الحق کاکا خیل کلندر مومند ډاکټر شیرزمان تایزی ډاکټر اقبال نسیم خټک او بله ډېر داسې لوی شخصیت دي چې د هغې نه ما زده کړه کړې ده د پښتو نه علاوه ځینې د اردو ډېر لوی لیکوال دي د برصغیر ډېر لوی لیکوال دي چې زما نیغ په نیغ هغې سره ناسته شوې ده او په هغې کې لکه تاسو به حیران شئ چې زه د کالج په وخت کې چې هغه د هلکوالې زمانه وي نو په هغې کې زه د دې برصغیر او د دې پاکستان ډېر لوی شخصیات چې په هغې کې احمد ندیم قاسمي امجد اسلام امجد کتیل شفایي ډاکټر سلیم اختر او داسې یو شمېر نور دي چې هغې سره ډېر نږدې پاتې شوی یم او د هغې نه ما زده کړه کړې ده صحیح ده جي پوښتنې خو نور هم ډېرې زیاتې دي او چونکې زموږ پروګرام ډېر زیات شارټ هم بیا نو ورسره به درنه نور پوښتنې به هم وکړو خو ملګري به د شعرونو تمه هم لري نو زه یم چې یو دوه کلامونه درنه واورو د هغې نه پس به بیا پوښتنې اړخ ته راځو نو بس ملګري هم غوږ دي
دا یو څو شعرونه به زه تاسو ته ووایم ارشاد جي چې بیا به په خپله زمانه کړي زمونږ ښکل لاسونه بیا به په خپله زمانه کړي زمونږ ښکل لاسونه که له ګریوانه د یو بل مو ویستل لاسونه لاسونه ډېر ښکلی زبردست او بل شعر دی چې ویلي ستا په ژوند کې ورځ نشته دی تل به شپه وي ویلي ستا په ژوند کې ورځ نشته دی تل به شپه وي ښار کې پرون د یو مزدور پایلي کتل لاسونه ډېر ښکلی ویلي ستا په ژوند کې ورځ نشته دی تل به شپه وي ښار کې پرون د یو مزدور پایلي کتل لاسونه او ته د اختر په شپه غوښتنه د نکریزو کوي ته د اختر په شپه ته د اختر په شپه غوښتنه د نکریزو کوي دلته سره شوي دي په وینو د یو بل لاسونه ډېر ښکلی زبردست ته د اختر په شپه غوښتنه د نکریزو کوي دلته سره شوي دي په وینو د یو بل لاسونه او لاس په دعایم خدایه بیا هغه لحظې راولي لاس په دعایم خدایه بیا هغه لحظې راولي هغه ظلمو به چې اتڼ کې اړول لاسونه او اخیری شعر د دې غزل دی چې دا التجا به یې په خوله وه بچې لوی سړی شي دا التجا به یې په خوله وه بچې لوی سړی شي مور به مې هر منځه نه پس پورته کول لاسونه ډېر ښکلی زبردست ډېر اعلی یو غزل درنه بل هم اورو نو بالکل یو غزل لا سره بل هم شریک کړي د غزل څلور پنځه شعرونه دي چې ارشاد جي ارشاد د حق په لار سپینې خبرې کوو مونږ په دار سپینې خبرې کوو د حق په لار سپینې خبرې کوو مونږ په دار سپینې خبرې کوو او بل شعر دی چې سره مو د مخ نزي سپین سترګو ته هم سره مو د مخ نزي سپین سترګو ته هم چې په انګار سپینې خبرې کوو او شیخ پټې کړې د تورو زلفو کیسې شیخ پټې کړې د تورو زلفو کیسې مونږ په جار سپینې خبرې کوو زبردست او دا شعر دی چې پس له تیارې د سباوون په تمه پس له تیارې د سباوون په تمه د انتظار سپینې خبرې کوو ډېر ښکلی زبردست او اخیری شعر دی چې ستاسو په تورو کاڼو زړونو کې به ستاسو په تورو کاڼو زړونو کې به اوباسي لار سپینې خبرې کوو ډېر ښکلی ډېر اعلی ملګرو یادګیرنه ادبي ګلونه تاسو له هغه ادب رامخې ته کوي کوم چې په ټول پوره وي او معیاري وي زموږ د پروګرام مقصد خواره واره رنګونه راټولول او تاسو سره په دغه شیشه شریکول نن راغلي یو راسره ناست ډاکټر حنیف خلیل صاحب ډاکټر صاحب دا پوښتنه به درنه هم وکړو کوم ځینو نه تاسو ایوارډونه تاسو ته میلو شوي نو دغه باندې راته هم لږه مختصر رڼا واچوه بالکل ایوارډونه په صوبایي او ملکی سطح باندې او بین الاقوامي سطح باندې هم یو شمیر ماته ملو شوي دي صحیح د بین الاقوامي سطح چې ما تاسو ته خبر وکړه په هغې کې یو ایوارډ ما اخیستی و په کال 2003 کې پاک انډیا فرینډشپ ایوارډ نو دا زما د 2003-4 خوشا زمانه وه د دې نه علاوه بیا په د ملک کې دننه او صوبایي ځینې ایوارډونه دي چې په هغې کې مختلفو ادبي ادارو سرکاري ادارو غیر سرکاري ادارو او ځینې ادبي تنظیمونو ټولنو راکړي دي نو یو شمېر ایوارډونه دا شیلډونه ما سره پراته دي نو دا د پاکستان او د بین الاقوامي مختلفو ادارونو افغانستان کې یو دوه ایوارډونه ما اخیستي دي نو هغه هم د اوورال د مجموعي کارکردګۍ په بنیاد باندې یا د ادبي خدماتو په بنیاد باندې خو یو شمېر ایوارډونه شته صحیح ده جی پروګرام کې به درنه دا پوښتنه هم وکړو ستاسو د شعر به هم بلها مینوال وي خو تاسو د کوم شخصیت شعر خوښوئ اورئ لولئ نو دا راسره هم شریک زه په پښتو کې د 3 شاعرانو نه ډېر زیات متاثر یم یعنې ډېر لوی شاعران راته ښکاري په دې کې څه خو داسې دي چې زموږ پښتنو یا زموږ لوستونکو صحیح لوستي هم نه دي خو دا ده چې د ټول ناول خو به زه دا وایم چې د متاثر کېدلو په بنیاد اولنی نامه د رحمان بابا ده زه د رحمان بابا نه د ټول نه زیات متاثر یم بیا چې زه یم چې دا ډېرو خلکو لوستي هم نه دي نو په هغې کې یو دی کاظم خان شیدا د پښتو غزل ډېر لوی شاعر دی سیال یې نشته خو خلکو کم لوستی دی او زمونږ په دې نوي دور کې چې دی زه د حمزه بابا
او چې رښتیا درته وایم نو د خاطر افریدي د غزل نوم ډېر متاثر یم د دې خلکو کلامونه زما ډېر خوښ دي نور لوی شاعران ښه شاعران بلا زیات دي سیف الرحمن سلیم ډېر لوی شاعر دی ډېر ښکلی شاعر دی کلندر مومند حنیف خلیل او یو شمېر نور دي نو شاعران خو ډېر دي خو په زړو کې رحمان بابا او کاظم خان شیدا په نوو کې حمزه بابا او خاطر افریدي دا زما د خوښې شاعران دي صحیح پروګرام کې درنه یو څو شعرونه نور هم اورو د یو پروګرام راټولو ملګرو زمونږ دا ویډیو مخکې ملګرو سره شیر کړئ ځکه چې زمونږ دغه د پښتو ادب کوم لیکوال وي دغه غږ ډېرو ملګرو پورې رسي د نوو خپرونو کتلو دپاره زمونږ دا پیج هم فالو کوئ چینل سره هم سبسکرایب کوئ ډاکټر صاحب یو څو شعرونه درنه اورو نو بس بیا به پروګرام راټول مننه انضمام زه دا یو څو شعرونه ستاسو خدمت کې پیش کوم ارشاد ارشاد لومبی شعر دی چې ښه ده رهبري ستاسو کولی شم ښه ده ښه ده رهبري ستاسو کولی شم خپله قافله خپله لوټلی شم ښه ده رهبري ستاسو کولی شم خپله قافله خپله لوټلی شم ډېر ښکلی او خیر دی که یې نه اوري تورغوږي دي دا تورغوږی اصطلاح زموږ په خلیل مومندو کې استعمالیږي چې په خبره ځان کوڼ کړي خیر دی که یې نه اوري تورغوږي دي لا خو سپینې سپینې زه ویلی شم او دا شعر دی چې وخته زه څه کاڼی خو د سیند نه یم وخته زه څه کاڼی خو د سیند نه یم داسې چې په شور او شر کې غلی شم او سر ته مې نشه د خدای وخته سر ته مې نشه د خدای وخته اوس د زورور په سر ختلی شم ډېر ښکلی زبردست او دا بل شعر دی چې کله شم یوسف کله کابیل شم کله شم یوسف کله کابیل شم رور مې وجني زه هم رور وجلی شم ډېر ښکلی زبردست او خیر ډېر که د مسکا له کاره وویستم ډېر که د مسکا له کاره وویستم وګوره برېښنا ته رسېدلی شم زبردست او سپکو ورکو ځان کې را پیدا کړی زور سپکو ورکو ځان کې را پیدا کړی زور لا خو مو درانه نور هم زغملی شم ډېر ښکلی او اخري شعر دی چې ته کره اورونه د خلیل په لار ته کره اورونه د خلیل په لار زه په خپل مسلک کلک ودرېدلی شم ډېر ښکلی ډېر اعلی زبردست ډاکټر صاحب اخیره کې دغه کتونکو لس پیغام ورکول غواړئ نو بلکل پیغام دا دی چې نفرت نه نفرت پکار دی مینې سره مینه پکار ده ورورولي او امن او خوشحالي د دې سیمې ډېر غټ ضرورت دی هر طرف ته ډېر اړې ګړې دی او بیا نوې کول زلمې کول هغې ته خو مې ډېر په احترام سره دا یو خواست دی چې تعلیم ته علم ته رڼایۍ ته روشنایۍ ته راشي او دا معاشره ښکلې کوي دا به په تعلیم ښایسته کېږي دا به په تهذیب ښایسته کېږي او خاص کر کلیوال پښتانه چې دی راوځي مقابله وکړي د نړۍ د دنیا د سیالو قومونو سره ځان سیال کوي دا به د تعلیم د ټکنالوژي او د دنیا سره د ترقۍ په لاره تلو او په دې لاره باندې ځان هم سفر کولو سره ممکن کېږي دغه یو پیغام دی ډېره زیاته مننه یو ځل بیا هم ملګرو دغه ګټورې خبرې به مو اورېدلې وي دغه خوندور شعرونه به مو خوند هم اخیستی وي خپرونه پای ته رسي تر بلې خپرونې پورې خپل میزبان انضمام ما سره ناست میلمه خپل کیمرامین احتشام خان له ورکړي اجازت د لوی الله په امان